پنیغه زیم فوزیه بخاری او ما سره ملګرتیا کوي محمد آفتاب جی که د منو کتونکو تاسو به ټیک ټاک کې ښه خیریت سره به خوشحال به د همیش زم د ټولو ملګرو ستاسو لپاره دعایي او څنګه چې تاسو پته ده چې روزانه ستاسو لپاره د خپرونې موږ راوړو او بیا خپل سټوډیو ته موږ داسې سلیبریټیز داسې مېلمانه هم راغواړو چې د هغې د پروفیشن متعلق ډېر څه معلومات چې کوم دي هغه موږ ته هم ترلاسه کیږي ورسره زموږ دا هم یو کوشش وي چې دغه معلومات تاسو پورې هم ضرور رسي نن هم موږ سره په سټوډیو کې ډېر خوږ دروند میلمه چې دی هغه موجود دی د هغې خبرې اترې به تاسو اورئ خو د دغې میلمه پېژنګلو به تاسو سره آفتاب کوي ډېره مننه او څنګه یې تاسو سره خبرو که فوزیه چې روزانه موږ داسې خواږه درانه میلمانه خپل سټوډیو ته رابلو نن هم لکه روټین کې موږ داسې کوو چې یاره ادب والا ملګري وي یا ډاکټران ملګري وي بالکل خو نن موږ فیلډ بدل کړی دی نن موږ داسې میلمه راغوسترې چې چېرته په دنیا کې که د موبایل خبره کېږي که د سافټویر خبره کېږي که د آی ټي خبره کېږي یا د ټیکنالوژي خبره کېږي ټیکنالوژي څنګه دغه ځای ته ورسېده څنګه ورځ ورځ پای کې چینج راځي څنګه هغه زموږ دپاره سودمنه شي څنګه زموږ دپاره زیان سبب ګرځي په دغې اړه باندې موږ سره په سټوډیو کې یو داسې ایکسپرټ یو داسې کنسلټنټ آی ټي ایکسپرټ انجینیر هغه موږ سټوډیو ته رابللی دی حبیب الله صاحب د هغې د دغه سره تعلق دی پېښور سره 400 سره او هغې چې دی په یو کې کې ایز ا کنسلټنټ آی ټي کنسلټنټ جاب کوي السلام علیکم جی السلام علیکم ډېره مننه چې ستاسو څنګه تاسو تاسو هم ډېره مننه چې تاسو ماله دعوت راکړ ډېره زیاته خو حبیب صاحب ټول نړۍ خو لکه هر سړی نن سبا په موبایل پوه دی په سافټویر پوه دی په انډرایډ باندې پوه دی ماشومان پې هم پوه دي ماشومان هم پې پوه دي خو لومبې راته داسې وایي چې تاسو رقم دې سره تعلق ساتئ بیسیکلي یو زه جی بیسیکلی 400 سره تعلق ساتم ښه جي او جی او بس تعلیم مې هم زیاتره د 400 نه دی ځکه چې د 400 کالج نه مې په کمپیوټر ساینس کې او میتھمیټکس کې بیچلرز کړی دی او ارلی ایجوکیشن هم د 400 نه دی او د هغې نه پس بیا ما ماسټرس چې کوم دی نو هغه ما بیا د ګومل یونیورسټي خان نو او جی او بیا د هغې نه پس بیا د سافټویر ډیولپمنټ سایټ ته زه رالم او په هغې کې ما لومبۍ یو یو ان بیسډ یو کمپني وه چې هغې به یو ان له کار کو اسلام آباد بیسډ هغې سره ما کار شروع کو او بیا یو سافټویر کمپټیشن و د اردو والا د ملټي لینګول آل پاکستان سافټویر کمپټیشن و نو په هغې کې بیا ما یو سیکنډ پرایز واغوښتو پاکستان لیول باندې هغه ان پیج چې کوم هغه نه جی دا داسې یو چې دا د زموږ چې دا اردو مقتدره زبان چې ورته وایي د دې نیشنل لینګویج اتھارټي دی داسې کار وکړو چې دی دا کیبورډ جوړ کړو د اردو نو یو کیبورډ خو داسې چې هغه په دغه باندې چې په ای باندې الف وي او په بي باندې بي وي خو نه دی چې کوم دی هغې ته فنیټکس وي خو دا کیبورډ داسې و چې د دې ډیزاین شوی داسې و چې دې باندې د ټایپنګ سپیډ به څنګه امپروو شي سپیشلی زموږ چې کوم لینګویجز دي لکه اردو شوه پښتو شوه عربي شوه که نه د کیبورډ باندې او جی نو دا یو خاص کوډ پلیټ یو خاص کیبورډ دی ډیزاین کړو نو هغه بیا دی کمپټیشن وکړو چې دا بس د دې امپلیمنټیشن به څوک ښه کوي نو بس هغه بیا ما پکې پارټیسپیشن وکړو هغې کې ما ته سیکنډ پرایز ملو شو تاسو کو هغه موږ وکړو هغې کې ما او هغه ټیم سره هغه یو اچیومنټ و نو هغې کې بیا هغې باندې موږ ته بیس باندې بیا نادره and then it started from there حبیب الله صاحب په عام توګه باندې د خلکو دا یو خواهش وي یا د کور نه د مور پلار دا یو خواهش وي چې زما بچی چې دی نو دی ډاکټر جوړ شي چې د پایلټ ته جوړ شي د شروع نه زموږ د خلکو دا ذهنونه وي نو تاسو څنګه سافټویر طرف ته یو خو دا بل دې سره تړلې ده چې دا سافټویر چې کوم دی دا څه شی دی دا څه ته وایي یاره جی ښه خو بس تاسو زما یعنې زیاتره زه چې اونیسټ یو خبره تاسو ته وکړم زما زیاتره شوق سپورټس سره و ما به کرکټ کو خو بیا زمونږ په 400 کالج کې د کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ دا کلاس شروع شو په بیچلرز لیول باندې نو بیا هغې کې بیا ما انټرسټ واغوښتو هغې کې بس انټرسټډ وم چې یاره زه د کمپیوټر ساینس سایټ ته لاړ شم نو دیټ واز دی سټارټ نو دغې نه ما سټارټ واغوښتو او بیا هغې نه پس چې کوم دی نو بیا ماسټرز هم په کمپیوټر ساینس کې او فردر نور زما چې کوم کیریر بل تاسو وایي چې یعنې زه اوس ډېر فیلډز دي که نه مثلا انجینرینګ شو میډیکل سایډ شو میډیکل شو یا اکاونټنسي شوه یا نور ډېر زیات فیلډز دي آی ټي چې کوم دی نو زه وایم چې دس از د موسټ امپورټنټ که نه د هغې د دې به دا د دې چې کوم امپورټنس دی دا به کلم ختم نشي په هر یو فیلډ کې چې کوم دی نو تاسو ته اسانۍ راولي د آی ټي
او سپیشلی تاسو د سافټویر چې سافټویر څه شی دی نو سافټویر عمدقه شی دی چې تاسو مثلا چې کوم تاسو عام کار په لاس سره کوئ یا تاسو چې کوم د پیپر بیس څه کاري کنه نو که یو سافټویر تاسو جوړ کړئ نو هغه کې تاسو ته اساني درکړي لکه جون چې دی نو هغه اساني هغه تاسو ته ډیر اسان شي نو سافټویر ډیولپمنٹ دا چې کوم دی ان اټ سیلف دا یو ډیر ډایورسفاید او ډیر غټ فیلډ دی او مثلا تاسو دا کیمره هم په سافټویر باندې اپریټ کیږي دی کې تاسو چې دا موبایل دی کې هم د موبایل د چلولو لپاره د اپریټینګ سیستم چې کوم دی دا یو سافټویر دی یا چې دا گیمز دی دا هم د سافټویر یو قسم دی یعنی که جاب دی او که کاروبار دی دواړه څه چې کوم دی هغه د خلکو لپاره اسانه کوي سافټویر ډیر امپورټنٹ او د سافټویر چې کوم دی نو د دې د وجې ستاسو د ډیوایسز چلی صحیح نو د دې ډیر او په پاکستان کې د دې کوم په پاکستان کې د آی ټي کمپیریزن کو نور ملکونو سره نو دلته کې څه صورتحال دی تاسو څه ګورئ یا راتلونکي څو کلونو کې تاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ یاره پاکستان کې خو ډیر څه یعنی هوپفل یم چې یو خو زه د خپل زما پاکستان اوریجن دی بالکل نو زه خو بهر اوس کار کوم خو اوریجن زما پاکستان دی په پاکستان کې چې هغه وخت ټیکنالوژي یو داسې شی دی چې هغه نن سبا د انټرنیټ د وجې هر ځای کې اویلیبل ده بالکل زده کړئ چې وکړئ نو که هغه تاسو په پاکستان کې نو هغه ټیکنالوژي به تاسو استعمالوئ او که هغه تاسو بهر ته لاړ شئ هغه هم سیم ټیکنالوژي هغه بدلیږي نه صحیح نو عمقه ټیکنالوژي به تاسو استعمالوئ د دې د وجې زه چې دې شي ډېر امپورټنس دی چې د انټرنیټ د وجې مثلا یوټیوب شو دا داسې حبیب صاحب صرف دې پورې امپورټنس نه لري چې موږ د موبایل راوالو او بس ځان پې زر زر پوه کړو خو زده کړه د دې ایجوکیشن یعنی چې دا سافټویر څنګه جوړیږي د انډرایډ دپاره سافټویر څنګه جوړیږي یا کمپیوټر دپاره څنګه جوړیږي یا زموږ لکه خپل جاب به په دې کې څنګه دغه کوو لکه یوازې دا نه چې زه صرف اسانتیا خو شوه موبایل مې روچت کو بینک مې کنیکټ کو ای ټیکټینګ مې وکړو بل څه مې وکړو بل څه مې وکړو خو زه یم چې خو بیسک ته دې چې بیسکس دا زده کول دا څومره اسان کار دی که ګران دی یاره دا ډېر اسان کار دی زه د دې اوس د دې هغه لینګویجز چې دي هغې باره کې اوس مثلا زه تاسو ته یعنی چې کوم یو سافټویر هم تاسو جوړوئ یعنی اوس زه به تاسو ته د مایکروسافټ سټیک دا مایکروسافټ چې کوم دی نو د دې یو خپل پلیټفارم دی که نه هغې باندې تاسو چې کوم دی نو یعنی دې کې هم 3 فیلډز دي که نه یو دا ده چې دا ډیسکټاپ ډیولپمنټ دی زموږ چې دا کوم لیپټاپس دي یا زموږ دا پی سیز دي د دې دپاره تاسو سافټویر جوړوئ دغې ته موږ وینډوز فارم ډیولپمنټ یا ډیسکټاپ ډیولپمنټ وایو بل چې کوم تاسو په بروزر کې چې کوم سافټویر ګورئ دغې ته موږ وایو ویب ډیولپمنټ او چې کوم د موبایل باندې دی نو دا موبایل نو د دې هم 3 سلفونه دي که نه نو دا به تاسو 3 خو اوس زیاتره اوس موبایل ډېر زیات استعمالیږي نو چې د دا تاسو سافټویر جوړوئ نو د هغې دپاره به بالکل تاسو د دې دغه ژبه زده کوئ نو د دې د هر یو اوجي دا به زده کوئ اوس مثلا زه تاسو ته اوس د مایکروسافټ نه نن سبا یو لینګویج دی هغې ته موږ وایو سی شارپ که نه دغه سی شارپ دا او دغه پاسکل او سی پلس دا شارټ کورسونه چې به خلکو کولو او جی نو چې تاسو دغه او جی نو چې تاسو دغه سی شارپ لینګویج زده کړئ که نه نو په دې کې به تاسو بیا دا سافټویر ډیولپمنټ کوي نو که هغه د ویبي که هغه د ډیسکټاپ ډیولپمنټ وي او که هغه د موبایل ډیولپمنټ وي نو اوس که زه وایم چې څوک یې زده کول غواړي نو زده کول یې ډېر اسان دي ځکه چې د دې فری ټیوټوریل په دې انټرنیټ باندې پراته دي د مایکروسافټ په سایټ باندې شته په یوټیوب باندې شته نو که یو ماشوم دی کې انټرسټډ وي چې زه د یو لینګویج زده کړم نو سمپلی دی لاړ شي یوټیوب ته هغې کې دې ووایي چې سی شارپ د شوق خبره ده چې څومره جی بالکل نو په هغې کې چې کوم دی نو ته بیا هغه لینګویج کې ته د خپل چې کوم ستا موبایل دی یا ستا پیس هغه ته انسټرکشنز لیکي چې یاره ته دا کار وکړه نو په هغه لینګویج کې به هغه ته زده کوې نو هغې کې ډېر شیزونه داسې چې مثلا ته به یو کار ریپیټ کوې څنګه ته به په کنډیشنل یعنی د سوال به څنګه کوې دا ټول دې ته موږ کنټرول سټرکچرز وایو د یو لینګویج که نه نو چې ته دا کنټرول سټرکچر زده کړې نو د هغې په بیس باندې بیا ته د خپل کمپیوټر پروګرام لیکې او هغه بیا ستا په دې ډیوایسز باندې ډپلوی شي او ته یې استعمالوې هغې نه بیا موږ فایده اخیستی هغې نه تاسو بیا یعنی لکه فایدې خبره داسې لکه اوس د ای کامرس خبره به شروع کړو په دې کې بیا ای بینکینګ راغو یا ای مارکیټینګ پکې راغو تاسو به کتئ ای ټیکټینګ خبره وختي تاسو سره چې ما ډسکس کوله یعنی زموږ ګورنمنټ یا مخکې ګورنمنټ چې کوم دی ای بیډینګ باندې کار شروع کړی دی بالکل دا هم د دې یو لکه آسان دغه دی چې فایدې او دغه طرف ته د دې خو همدغه فایده ده د آی ټي اوس مثلا اساني پیدا کول دي که نه اوس زه په یو کې زه یو کې بیسټ یم که زه اوس په یو کې بینکینګ کوم
نو زه خپل بانکینګ ټول کار په دغه بانکینګ اپلیکیشن باندې په دلته ناسته باندې زه د بانکینګ سافټویر استعمالولی شم د یو اکاونټ نه بل ته پیسې ټرانسفر کولی یا څه بانکینګ جاب از کولی شم فاصله چې دا هغه نه میټر کیږي بالکل نو هغه دغه د سافټویر د وجې لکه ګلوبلایزیشن چې ویل دنیا ته ویل شي چې او جی او تاسو د ای کامرس ذکر ای کامرس خو ستا مثلا د امازون ای بے دا په یو کې کیږي کیږي دا علی بابا شو کنه دا او ایل ایکس شو دلته چې کوم استعمالېږي دا ټول ای کامرس او ای کامرس چې کوم دی دغه دیټس دی فجدا فیوچر تاسو سره بانکینګ خبرو کوي یا د مارکیټینګ خبره په دې کې شو اوس دا تر هکولو کیسو کې چې هکو بسنګ ده هیکول یاره هیکول دا یو ځان له یو آرټ دی هیکینګ کنه همدردي کنه جی یاره دی کې ایتیکل دی کې یو صنف دی هغه ته وی ایتیکل هیکینګ خاجي چې مثلا ته چې کوم دی د چا کمپیوټر هیک کې یا چې د چا ایمیل هیک کې نو موږ به ډېر داسې کول د خپلو مرګرو ته ګولو د ډیسکټاپ به هیک شو جی خو هیکینګ چې کوم دی نو دغه یو غیر اخلاقی دا خو یعنی مثلا په بهر ملکونو کې چې کوم دی دا خو یو غیر اخلاقی حرکت دی اوس مثلا دا سنوډن شو هغه شو دا مختلف داسې هیکرز دي چې هغې ډېر مثلا هغې ته دا ډېرو ته پکې سزاګانې وشوې او څه پکې دا د جلاوت دي دا سنوډن چې کوم زموږ په ملک کې فسټ ټایم دا شروع شو جی نو دغه دی خو آسان کار نه دی هیکینګ یو ډېر سپیشلایزډ فیلډ دی او خو تاسو بل سایډ ته وګورئ که نه نو د سیکیورټي سایبر سیکیورټي هم یو ډېر امپورټنټ شی دی په دغه باندې هم کار لګیا دی که نه چې په دغه کار چې دا څومره چې کوم موږ مثلا زیاتر یعنی فاینانشل ټرانزیکشن ستا د اپلیکیشن په تھرو کیږي که نه دا سافټویر په تھرو کیږي که نه نو دا خو به ته ډیفینیټلی سیکیور کې یعنی هر ډیټا امپورټنټ ده نو که ډیټا هغه هر فارم کی اب ته سیکیور کې مثلا موږ سره نادره ده جی اسې تاسو دغه کو اوس د نادره تاسو ټول سټیزنز ډیټا چې کوم دی نو هغې سره پرته نادره پرته ده که نه نو کوس مثلا د نادره سیستم هیک شو نو دا خو بیا دا انفارمیشن خو نه هغې د ټولو نه یعنی ما نادره سره جی کار کړی دی نو ما ته پته لګي چې د هغې د ټولو نه امپورټنټ چې کوم اسپیکټ و هغه سیکیورټي و چې هغه هغې ړومبې کور کړه چې یاره موږ به د خپل سیسټم سیکیور کوو او دا یو ډېره ضروري خبره وه دا ډېره ضروري ده او ډېر زیات ارګنایزیشنز چې کوم دي دا د هغې پرایورټي ده او چې لاول هغې سیکیورټي چې کوم دی د هغې خیال ساتي او تاسو دا مو وایئ چې یاره ماشومان دا سایبر سیکیورټي هم یو داسې سایډ دی چې په دې باندې چې کوم دی نو دا د دې فیوچر ډېر برایټ دی که کوم یعنی مثلا زه ډېر زما ملګري داسې دي چې هغې په دې سپیسیفیکلی په دې سایبر سیکیورټي سایډ کې کار کوي او هغې هر لحاظ سره یعنی فاینانشلی هم هغې ته ډېرې پیدې دي د دې او ډېر ښه جابز هم په دنیا کې آل اوور دی ورلډ اویلیبل دي که نه نو دا مې یو ډېر ښه سایډ دی چې حبیب صاحب تاسو د نادره سرکار تاسو وایئ چې نادره سرکار کو نادره سر تاسو څه کار کولو شناختی کارت باندې کولو پاسپورت باندې تاسو وختي ذکر کولو او جی یاره نادره کې ما سټارټ اغوښتو موږ چې کوم دی نو زه یعنی پاینیرز کې موږ راځو ما په 2001 کې سټارټ اغوښتی و نادره سره او د هغې په مختلفو سافټویرو باندې کار ما کړی نو هغې کې چې کوم د هغې شروع سافټویر و چې کوم وخت کې موږ آی ډي کارډ جوړول شروع کړو نو هغه موږ د 1998 چې کوم هغه مردم شماري ډیټا وه هغه به موږ کلینس کوله صفا کوله مو د هغې په بیس په موږ کارډ جوړول د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا فردر د انحصارسي سنټرې جوړې شوې په دغه کې موږ بیا ډېر زیات انوالو وو که نه چې دا به اسټبلش کوو څنګه د هغې دپاره سافټویر جوړول چې دا کارډ جوړولو دپاره که نه چې ډیټا به څنګه کلیکشن کیږي په هغې باندې بیا د ووټر لیسټو چې کوم پرنټینګ و شروع کې ووټر لیسټ پروجیکټ و هغې باندې موږ کار وکړو بیا پکې د مشین ریډیبل پاسپورټ چې کوم زموږ دا دی یا دا بې فارم شو نو زه خو آلموسټ د ټولو پروجیکټسو کې زما انوالمنټ ټول شروع ټیک ده حبیب الله صاحب تاسو د نادره خبره کوئ د شناختی کارت خبره تاسو وکړه دا سمارټ کارډ چې د کله نه راغلي دي په دې باندې یو چپ لګېدلی وي او د دې متعلق د مختلف خلکو مختلف سوچ وي څنګه چې نن سبا دا وایرس ته د دې متعلق د خلکو مختلف سوچ دغسې د هر یو څیز متعلق زموږ د خلکو خپله یو منټیلیټي د خپل یو سوچ وي دغه چپ د کوم مقصد دپاره وي چې دا یا اے ټي ایم کارت کی ډیبټ کارت یا بالکل په دې کې چې ستاسو بس نارمل انفارمیشن پراتی که نه مثلا ستا نوم یې پکې ستا آیډنټیټي انفارمیشن یې پکې خو د چپ ته میموري ډېره کمه وي دې کې به تاسو کم سے کم انفارمیشن چې څومره پکې یعنی زیات اوس خو نن سبا زیات هم اویلیبل دي که نه خو بس دې کې ستاسو امپورټنټ انفارمیشن او د دې صرف مقصد دا دی چې دا اوس تاسو د سافټویر نو بس دغه د یو سافټویر په تھرو تاسو دې چپ کې ډیټا لیکي او بیا یو سافټویر د دې نه ډیټا ریډ کوي
صحیح نو د هغې غټ مقصد دا دی چې تاسو چې کوم کار کوئ چې په دې کې تاسو ته اسانۍ پیدا شي. مثلا زه اوس تاسو بینک ته لاړئ او ستاسو په کارډ کې چپ دی که نه، نو د چپ خپل ریډري، نو چې ستاسو کارډ هغه ټچ کړي نو هغې نه به ټول انفارمیشن راوځي او هغه به هغه ته په هغه خپل سافټویر کې ډسپلی شي. بالکل ستاسو ایډرس او چې کوم سیکیورټي انفارمیشن د هغه کارډ وي هغه هغې کې سټور وي الریډي، نو هغه دا کارډ اټ ویل میک شور چې دا یو صحیح کس دی او په کار کې تاسو ته اسانۍ پیدا کوي. او دې باره کې خلکو دا سوچ دی چې یاره دا چپ زما پر جیب کې دی نو یاره زه ټریسیبل یم، دا خلکو ډېر زیات دا هم لکه یاره یو بالکل دا کیدی شي، یعنی ته ټریسیبل خو دا یعنی مثلا که اوس مثلا د نادره په کارډ کې چپ دی نو دې باندې تاسو نشئ ټرس کولی. د هغې وجه دا دی چې مثلا یو خو بعضې همداسې چپ سي چې هغه یعنې هغه د سیټلایټ والا هم چپ سي که نه، خو هغه ډېره ګرانه ټیکنالوجي ده. اوس د دې باندې خبره کوم خو زه یو وړې دمې طرف ته راینه پس بیا راځو موږ سره اوسئ. اخشناننا بینانانا او اخشناننا بینانانا. اے کمالیا دا تا باندې څه بانګي چرګ جوړ کړی یو خو ستا دا خوله راغونډه نه شوه. هغه دې راکړه. زما د زړه دنیا پتا ودانه ده. زم د خپل خوبونو شهزاده ستاسو په شخصیت کې ګورم. وزه غواړې مونږ کره خو ستنم نشته. د کاغذونو تپوس ته وکړې. هلکه د دې کاغذونه شته؟ هغه خو دې کور کې پاتې شوي. لرې شه د چې دی خو کاغذونه نه وي. مخې نه و سمه رکیبئ ورکیبئ. او زر یې نه وه سمه کشتې وکشتې او لاسونه یې نه و سم سوباړي وسوباړي. وای او که نه دا زما رڼا بیبي ده که نه او دا ورسره خو مېلمسې دی. سر سټایل او سمایل پیشو یادومه په کچن کې ټول پې مسکل او ډاس چې په تیلې راغورځوله. بای بای. وای ښه ده چې دا د سوزکي نه مو سامان نه دی راکوز کړی. زه چې زه شیرینه ځه یا تیز دې کلي ته به مونږ بلاړ زی لاسونه اوچت کړئ ټول دا دې اوچته دا پکې لا بله. جګې د منو کتونکو ستاسو مخامخ یو ستاسو ټولو ډېره مننه چې تاسو موږ سره د پېښور سنټر نه نیغ په نیغه خپرونې تاسو ګورئ. حبیب الله صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دی او په آی ټي باندې خبرې تېرې کېږي چې د آی ټي څونه اهمیت دی د نن سبا په دور کې او دا وایي څه ته او کمې داسې فایدې دي چې موږ د دې نه نورې اخیستی شو نو ضرور پروګرام ته ناست اوسئ. ښه حبیب الله صاحب دا راته ووایئ چې کله موږ د آی ټي خبرې کوو یا د دې د فایدو خبره موږ کوو نو تاسو دا ګڼئ چې زموږ دلته د دې وطن یا د پاکستان مقابله چې کوم ده هغه بهر دنیا سره کېدی شي په دې آی ټي کې او که موږ چېرته وروسته پاتې یو فرض کا نو د دې دپاره فردر څه کېدی شي؟ نه پاتې خو ځکه نه یو چې حبیب صاحب ماشاءالله په یوټیوب بالکل بس ما تاسو ته دغه وی ما تاسو ته دغه وی ځکه چې ګوره زم د دې زما ټول تعلیم د دې ځای نه دی بالکل خو زه لګ یم په انټرنیشنل مارکیټ کې زه کمپیټ کوم که نه نو زه یعنی مثلا د انډیا خلکو سره د چاینا خلکو سره ایون د جاپان خلکو سره د آل اوور دی ورلډ که نه چې د کم ځای نه موږ کمپټیشن کیو نو خو بالکل په پاکستان کې ډېر ښه انسټیټیوشنز دی چې هغې ډېر ښه ګریجویټس چې کوم دی نو هغې د هغې نه فارغ شوي دي او هغې دنیا په هر ځای کې کار کې لګیا دي که نه او د پاکستان چې کوم دی زه خو یو کې بیسټ په خبرو کوم په یو کې د پاکستان ډېر زیات آی ټي پروفیشنلز دي چې په مختلف فیلډس کې لګیا دي او کار کوي او دا دنیا چې کوم دی آی ټي او داسې شی دی چې د دې دپاره دا یو اوپن مارکیټ دی که نه نو زما خو ټول د خپل دې کې لکه ځانځانۍ والا خبره نشته دی نشته جی بالکل دا یو زما زه خو د خپل نوي کول ته به هم دا وایم چې دې آی ټي اړخ ته راشي که مثلا زه د میډیکل سټوډنټ هم یم که نه نو پکار دی چې زه د آی ټي د پروګرامینګ د زده کړم ځکه چې زما ریسرچ بیس پروجیکټ دی که نه هغه به زه خپل دا ډیټا لکه اسپیسیس شو اسپیسیس یوز کیږي د دې لپاره خدي اپیډمیولوژي فیلډ والا چې خاص کر په دې کې تاسو ډاکټر میډیکل خبرو کې یو خبره دی په سره شو سبا سافټویر جوړ دی میډیسن دی
هر سړی ډاکټر هم دی اوس ټیبلټ دی یا سیرپ دی راوالی چې نه پوهېږي کې نوم ورواچي ټول هر څه تاسو ته وښایي چې صرف انګریزي ویلی دا صحیح ده کېږي دا هم فایده ده دا هم ډېره غټه فایده ده خو تاسو دا یو خبر وکړه دا ډېره امپورټنټ ده چې موږ کمپټیشن کولی شو او که نه شو زه به یعنې زما صرف یو کمپیریزن به زه تاسو ته ووایم چې د دې فایده یعنی مثلا ان ټرمز اف لایک چې موږ دا ملک ته فایده که نه چې فاینانشلی چې دې به فایده اوس مثلا چې په 1990 کې که نه د انډیا چې کوم دی سافټویر ایکسپورټس چې کوم وو نو هغه $100 million صحیح جی که نه او ناو اټس touching $100 billion and could be more than that ځکه چې د هغې ما خو ریسنټ فګرز ما ته پته نه لګي خو $100 billion نه اوس زموږ چې کوم دی مونږ اوس چې کوم دی نو دغه یعنی زمونږ ایکسپورټس اوس زما په خیال چې کوم کرنټ ګورنمنټ دی هم ډېر لګیا دي د آی ټي په سایډ کې او اوس دا ریسنټ چې کوم سټیټسټکس روان دي نو زموږ سافټویر ایکسپورټس ډېر په بره روان دي نو دا یو ډېره پوزیټیو خبره ده که نه او موږ له پکار هم دي چې موږ د آی ټي په ایجوکیشن باندې زموږ یونیورسټیز دا سو مچ انسټیټیوشنز دي ایجوکیشن په دې باندې ډېر سپیشلی سکولز یعنی د آی ټي اویرنس چې کوم دی دا د سکولز نه پکار دی څه پکار دي چې لکه تاسو وایئ چې په یونیورسټیز کې یا په سکول کې زموږ د لکه د مارکیټ حساب سره دا څه پکار دي زه به یو اونیسټ خبره وکړم چې زه ډېر امپریس یم د کرنټ ګورنمنټ د یو څو شیزونو نه هغې کې د ټولو نه امپورټنټ شی دا دی چې دی اوس مثلا ماشومانو ته دا یو لینګویج پړاوي دا پروګرامینګ لینګویج هغې ته وایي سکریچ که نه دا سکریچ دا ایم آی ټي دا جوړه ده که نه دا د هغې جوړ یو پروډکټ دی نو په دې باندې دا ماشومان دا سکول لیول باندې دی دا جدي شروع کړی دی نو دا ډېر امپریسیو خبره ده سکول لیول باندې دی ګورنمنټ دا یعنی هر نه دا یو اوپن دا سکریچ یو اوپن سایټ دی او دا ټول ماشومان دا استعمالولی شي د پروګرامینګ د کولو لپاره نو زه دې وجه وایم چې دا یعنی موږ یو ډېر ښه ډایرکشن کې روان یو او ته چې خپل ماشوم ته دا اویرنس ورکړې د هغه پکې انټرسټ پیدا کړې که نه نو هغه به په خپله چې کوم دی نو د زده کړې کوشش پکې نور زیات نه زیات کوي نو موږ پوزیټیو ډایرکشن کې روان یو خو بس زیاتتر داسې شیزونه پکار دي چې مثلا زموږ زیاتتر انسټیټیوشنز له دا پکار دي چې هغې کوشش وکړي چې کوم ریلیونټ ټیکنالوجیز دي چې په مارکیټ کې استعمالیږي چې هغه ګریجویټس پروډوس کړي چې کوم وخت کې چې دی مثلا زیاتتر زموږ چې کوم د بی سی ایس دی یا د زموږ د ایم ایس سی کمپیوټر ساینس یا ایم سی ایس چې کوم پیټرن دی چې په هغې کې دی کوشش وکړي چې هغې ته هغه ټیکنالوجیز وښیي چې مثلا هغه لینګویج ورته وښیي چې هغه کرنټلی په مارکیټ کې یوز کیږي خو چې دی څنګه فارغ شي نو چې دی ته جابز ملو شي او دی انټرنیشنلی اوس مثلا ډېر زیات داسې سایټس دي چې ته د دې سکلز په بیس باندې ته په پاکستان کې به ناست او ډېر فریلانسنګ سایټس داسې په دنیا کې اویلیبل دي چې هغې په تھرو به ته پروجیکټ اغشتی شي او هغه خپل سکل ته استعمالولی شي او ته یو ښکلې لیوینګ او تاسو یو ډېر ښه ریونیو ته جنریټ کولی شي د هغې نه که نه د هغې ملک ته هم فایده د ډالر به ډېر راځي ځکه چې دغه زموږ نن سبا پرابلم دی نو دا ډېر فایدې دي حاجي دا به لکه تاسو وایئ چې د یونیورسټي لیول یا سکول لیول یا کالجز لیول باندې دا په کریکولم کې شامل او جی بالکل حاجي د دې خپل خو بیا دا ده چې هلته چې کوم زاړه زموږ کوم آی ټي ټیچرز ناست یا دغه دي هغې ته هم بیا څه خول پکار که نه هغه لیول باندې هله به زموږ سټوډنټ ته دا راځي لکه ټیکنالوجي ډے ټو ډے په دې کې چینج هم راځي جي او جی بالکل دا خو ډېر تاسو ډېر ښه سوال وکړو نو زما په خیال دا دی چې کریکولم دی که نه چې کریکولم زیاتتر زموږ کریکولم دغسې ډیزاین دی خو بالکل ټیچرز بالکل په کار هم دي چې هغه جدت پکې راولي او خاص کر هغه ټیکنالوجي اوس مثلا نن سبا کلاوډ ټیکنالوجي ډېره زیاته یعنی استعمالیږي نو په کلاوډ ټیکنالوجي دا ده چې هغې کې چې کوم دی مثلا مخکې خو به موږ سره یو کمپیوټر و او به زما په ډیسک پروت و یا آفس کې به زما یو سرور و په هغې به ما پیسې انویسټ کړې هغه شی به مې واخیستو اوس دا نی دا یعنی دې کې اوس دی انفراسټرکچر ایز ا سروس که نه یعنی مثلا دا ورچوال مشین چې کوم دا ورچوال کمپیوټر به په یو څو کلیکس باندې ته ځان له په انټرنیټ باندې کریټ کړي هغه به همدقه شان مشین وي ته به د هر ځای نه اکسس کولی شي تھرو انټرنیټ او ستا خپل استعمال کې راوستی شي بیا په هغې کې چې کوم دی نو سافټویر ایز ا سروس دا هم حبیب صاحب دا ویل کېږي لکه ډیټابیس او تاسو سره انفراسټرکچر خبره وکړه لکه د موبایل شو یا د آی کلاوډ خبره شو دا ویل کېږي چېرې د دې ډیټابیس چې کوم دی دا په امریکا کې پروت دی
بالکل دی دا خبره صحیح نو ده. که فرض که زما ټوله پرسنل ډیټا د یا. کلوډ که پکچر دی بل سی داسې ذهن یا کې هلته راځي، هغې به بالکل. شو جي نو بیا به خیر هغه دنیا هغې سر په ملي لکه یې سر دغه دا خو لکه داسې- که یو وخت به داسې راشي تاسو نه ګڼئ چې یاره دا ډسکنیکټ به شي د ایز تر هغه زموږ دغه که نه موږ به خپل یو سیسټم جوړ کړو دا تاسو څه وایي دې باره کې؟ داسې جي که نه اوس مثلا مایکروسافټ دی که نه د دې یو خپل کلاود دی هغې ته اژور ورته وایي. نو اوس چې په اژور باندې تاسو مثلا یو خپل یو کمپیوټر کریټ کو که نه یو ورچوال مشین هم پرې جوړ کو هغې کې تاسو ته دا آپشن درکړي چې آیا ته د خپل ورچوال مشین بیک اپس په کم فریکوینسي سره اخیستل غواړئ او د هغې لپاره ته هغه پیسې لږې زیاتې ورکړې خو دوی ستا دا د دې شي بیک اپ چې کوم دی نو 2-3 ریجنز کې کېږي که نه یعنی مثلا که ستا ځکه چې الکترونیک شیزونو کې مسلې راتلی شي بالکل دا تاسو نشئ ویلی چې مسله به پکې نه بالکل راځي خو د هغې دپاره دی چې کوم دی نو ډفرنټ که مثلا بلیک آوټ شو په پېښور کې نو تاسو به چې کوم دی چې ستاسو د لاهور ریجن چې کوم دی هغه به اپ شي اپ اینڈ رننګ او ته به هغه اکسس کولی شو نو دغه انټرمیشن چې کوم پکې راځي دا به پکې نی دا به پکې کم سې کم را به شي یو ګلچ به راشي خو دا به دومره نه چې تاسو چې کوم دی هغه ډے ټو ډے کار ستاسو ودرېږي که نه هغه به رواني همغه شان نو دا داسې بالکل د دې شي یعنی دغه اړخ باندې په هیکینګ سایډ باندې کار نو دې کې اوس دا دی چې تاسو د خپل انفارمیشن اوس د ټول نه امپورټنټ شی دا دی چې ستاسو چې کوم آیډنټیفیکیشن دی که نه چې تاسو په کوم باندې د خپل سیسټم ته لاګین کیږئ نو هغه انفارمیشن به تاسو خپل سیکیور ساتئ که نه دقه وړومبی د هغې د سیکیور ساتلو څه طریقې دي؟ د هغې د سیکیور ساتلو دا دی چې تاسو خپل پاسورډ چې کوم دی چې هغه دی کې موږ یو استعمالوي چې تاسو پاسورډ سټرانګ وي که نه سټرانګ دا چې هغې کې چې کوم دی تاسو ډېر وي او هغې کې تاسو دا سپیشل کیریکټرز ورته وي دا سیمی کولون او ډیش او دا موږ استعمال کوو پکې یعنی داسې پاسورډ چې هغه څوک ګیس کولی نه شي که نه. حبیب صاحب الله تعالی د انسان په وجود کې خاص کر دا ټم امپریشن چې پیدا کړی دی نو دا یو ډېر ښه ده بالکل دا یونیک دی د هر یونیک دی د هر چا. بالکل نو ویل کېږي چې یاره په دې کې به هم داسې چپ سیسټم وي چې یاره بیا به چاته د آی ډي کارډ یا د ډیبټ کارډ یا د پاسپورټ د څه ضرورت نه بس تاسو به هغه یو ټم لګوئ او ټوله ډیټا بس تاسو چتیږي او ریډیبل وي هر څه یاره تم خو چې کوم دی نو هغه یونیکلی یو کس آیډنټیفای کوي که نه اوس ستا امپریشن زما په شان بني زما به ستاسو په شان ني نو دا به هم څوک په علي او دا به سټور کېږي که نه خو تاسو که د چپ خبره کوئ نو بالکل کیدی شي چې ستاسو د تم امپریشن ډیټا ولې دا په یو چپ کې سټور شي او هغه چپ چې کوم دی نو امپلانټ شي خو چپ دا څومره چې اوس د امپلانټ خبرې کېږي هغې کې به ستاسو یعنی بیسک آیډنټیفیکیشن وي که نه چې ستا نوم څه دی ستا ایډرس څه دی او دا شیزونه چې کوم دي دا به ستا په چپ کې نو هغه چپ کو چې کوم دی نو ستا په دې سکین کې به چېرته وي هغه چې کوم دی ته دغه تاسو څوک کارډ استعمالوي هغې په ځای بس ته خپل لاس په استعمالوي داسې به ټچ کړي چې د ریډر سره او هغه به تاسو ریکګنایز کړي او هغه نو دا خو ډېرو ملکونو دا شی شروع هم کړو. حبیب صاحب دې وخت کې بېشماره مشران یا پیرنټس چې کوم دي نو هغوی ناست دي تاسو ګوري او بیا بېشماره داسې هلکان جنکۍ به ناست دي چې د هغوی به شوق کې آی ټي طرف ته تلو دا لاست یو کوېسچن دی ستاسو نه خبرې خو اوس ډېرې وشولې معلوماتي ستاسو نه کافي معلومات موږ ترلاسه کړل داسې پیرنټس ته تاسو څه ویل غواړئ چې هغوی پرېږدي خپل بچیان آی ټي طرف ته فایدې شته دی دنیا پکې مخکې لاړه او بیا داسې سټوډنټس ته تاسو څه وایئ چې داسې سټوډنټس چې هغوی دې طرف ته راتلل غواړي نو څه چې د هغوی وخت هم خراب نه شي ټایم یې ضایع نه شي په نور فیلډ کې یا په نور پروفیشن کې یا په سبجیکټ کې داسې خلکو ته به څه وایئ؟ جی دوه شیزونه دي یو د شوق نو شوق خو داسې دی که زما آی ټي سره شوق یو زه د هر فیلډ نه یم نو زه آی ټي زده کولی شم ټیک ده که نه هغه د هغې په ترو ځان ته زه اساني راوستی شم په دې کې مثلا ډېر داسې سایټس دي چې په هغې باندې مثلا یوټیوب زه بار بار نوم علم خو دا واحد داسې دی چې په دې باندې د انفارمیشن دا ذخیره ده د آی ټي باره کې دا پکار دی چې موږ استعمال کړو لاړ شي په دغه سرچ باکس کې بس سمپل ولیکئ چې زه دا د آی ټي دا شی زده کول غواړم او د خدای جن ویډیو پرې راشي هغه تاسو بل د پیرنټس خو دا وایي چې یاره بچو ته د جاب ملو شي د هغې د کیریر ښي زما چې څومره ابزرویشن دی یعنی بعضې شیزونه داسې چې مثلا میډیسنس شي چې ډاکټر شي یا انجینیر شي دا یو ډېر هارډ کور فیلډز دي که نه صدونه روان دي خو زه وایم چې نن سبا اوس دا کووډ دور دی که نه
اوس یعنی یو کې کې یا زما آل اوور دی ورلد ډېر ملګري دي که نه ډېر یعنی انجینران مې ولیدل چې هغوی جاب لیس شو صحیح ډېر اکاونټنټس مې ولیدل چې بالکل هغوی ټول جاب لیس معیشت خراب شو په ټوله شو دنیا خو آی ټي والا ډېر کم دي نو آی ټي یو داسې شی دی چې د دې به همیشه جابز وي قدر به وي او په هر فیلډ کې به دلته چې بیا یو صحیح. مسله زما بله خو ده. دلته یو مسله تاسو آی ټي والا فایدې ښایې که نه لکه اوس کرونا ده او د انټي وایرس خبره کیږي پکار چې آی ټي والا دغه انټي وایرس هم جوړ کړی جی کنه دقه یاره دا به ځینې ځایونو کې په پاتې راځي که نه شی چې یو ټیکنالوژي راشي او دغه موشي هغه هم آی ټي والا ته حواله شي خو جی خو دا وایم چې دغه خو یو ډېر دغه دی که نه دې دپاره خو پکار دی چې موږ نور میډیسن سایډ باندې ډېره مننه استاد جي حبیب خوشحاله اوسئ قدر ډېره ښه خبره شوه انشاءالله بیا به موږ د چترکمې